نن سبا کې به شیخ ادریس د قاتلان ریاست د پښتنو مخې ته پیش کی. دا به څوک وي؟ دی به د پښتنو کپړې اچولي، سر ته به یې کڅوړې مرچولې چې څوک یې ونه پیژني. حالانکې په ویسټرن دنیا کې چې هغه د قانون ډېر غټ معیار لري، په هغې کې هم چې څوک جرم وکړي نو مخ وله نه پټوي. هغه وایي چې دا غټ مجرم دی او پرېږده چې ټوله دنیا یې پیژني. خو ریاست د ټول عمر هم زموږ پاکستاني ریاست ټول هم دا کار کړی چې مجرم یې راوستی دی او سر ته یې کڅوړه ورچولې چې څوک دی او څوک یې نه پیژني. نو دا قاتلانو به د پښتنو کپړې اچولي او سر ته به یې کڅوړې مرچولي. کوشش به کوي چې د دریو ځایونو سره د دې تعلق ورواچي یا په هغې پسې ولیکي. یا خو به کوشش کوي چې دا کسان به وایي چې مونږ د پی ټي ایم نه انسپایر شوي او قام پرسته ډله وو، مونږ د هغې نه انسپایر شوي وو، مونږ ځکه دا کوشش وکړو. د هغې نه بعد به یا دا کوشش کوي چې یا دا په تحریک انصاف پسې په پی ټي آی پسې ورواچوي، ځکه چې نن سبا د پی ټي آی ورسره اختلافات او تعلقات خراب دي او د هغې د بدنامولو کوشش هم کوي. او د ټول نه غټه به دا کوشش کوي چې یاره دې تعلق د افغانستان سره شو کړي. ولې چې ریاست ته نن سبا د افغانستان خلاف چې څومره هم بیانیه په کار د هغه جوړولو کوشش کوي. نو باید چې دې ته مونږ تیار وو، مونږ پښتانه د شیخ ادریس قاتلان غواړو، خو ښه ښکاره یې غواړو، ښه پیژندل یې غواړو چې څوک دي، مخونه یې ګورو چې څنګه دي. نو دا لوبې د پښتنو سره د ډېر وخت نه شوي دي او باید دا لوبې بیا ونه شي او پښتانه دې ته تیار وي.